د مدرسو خلاف نه یو. قسم په خدای چې په مدرسې خوشحالیږو، د اسلام په دعوتو، په تبلیغو او نورو ته په تعلیم خوشحالیږو. خو دا کومې مدرسې چې افغانستان کې د هیبتي ځناورانو د راتګ سره جوړیږي، والله العظیم چې دا د پاکستان د استخباراتو مرکزونه دي. دا به افغانستان ته داسې لوی ناورین، داسې بدبختی او تباهي راوړي چې تیر 20 کلونه د تیرو 20 کلونو د هیبتي ځناورانو ظلمونه او نارواوې دا به درنه هېر سي. دا په یاد ساتئ. زه به یا مړ یم یا به ژوندی یم. قسم په رب تعالی چې دا مدرسې نه دي په دو کې زه خیر نه وینم. هر هغه مدرسه چې په هغه کې د قرآن او د حدیث د اسلام د مقدس او پاک دین تعلیم او تدریس وي، هغه ټول اسلامیت بلکې انسانیت ته خیر ده. خو دغه چې د پاکستان لخوا راځي دا تباهي ده، دا بربادي ده. افغانانو دې ته مه خوشحالېږئ. والله لازم چې تاسې به ارمان ځکه وکئ چې دغه مدرسې د مسجد درار په مثال دی. مسجد درار هغه مسجد و چې منافقینو تاسیس کو او جوړ کو. الله پاک د مسجد درار د رد یا د تقبیح په خاطر باندې آیت نازل کو. الله په قرآن کې رد وکړ، والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الله په قرآن کې فرمایي د مسجد درار په باره کې چې دا د کفر په نیت باندې دا منافقینو جوړ کړی، د مسلمانانو په منځ کې د نفاق په خاطر جوړ کړی. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، که دوی تاسې ته قسم او سوګند اخري چې منګه هیڅ بل نیت او اراده نه لرو مګم د خیر اراده لرو. خدای تعالی وایي چې والله یشهد انهم لکاذبون. الله رب العزت ګواهي ورکوي چې دا دروغجن دي. یعنی زه چې اوس د دغه پنجابي مدرسې ګورم، قسم په خدای هوبهو مسجد درار ده. الله ورباندې ګواهي ورکوي چې دا مسجد درار ده، او موږ ګواهي ورکوو چې دا د پنجاب د ISI استخباراتو هغه مراکز دي چې پخوا به موږ تاسو ته دهشتګرد او تروریست او غلامان دا موږ ته واردېدل، موږ ته ایکسپورټ کېدل له هغې خوانه، اوس به همدلته خپله تولیدیږي. دا خطرناک ده. دا ویډیو مې ځکه وکړه چې دا به پرتی یاد به ساتئ. زه پکې خیر نه وینم. الحمدلله مؤمن یم، مسلمان یم، د الله په وحدانیت او د محمد رسول الله په رسالت مې ایمان ده. ولقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت باندې مې ایمان ده. او په څېړنه او په تحقیق او په پلټنې درته وایم چې په دې کې خیر نشته. دا شر ده د افغانستان دپاره هوبهو مسجد درار ده. د مسجد درار باره کې مؤمنانو، مسلمانانو، افغانانو څېړنه او تحقیق وکړي، بیا به تاسو ته پته لګیږي چې که په هغه وخت کې یو مسجد درار جوړ سوی و، اوس تاسو ته د 50,000 مرکزونو د مدرسو په نامه باندې تاسو ته چې جوړیږي، د 50,000 مدرسو پروګرام او برنامې روانې دي، او دا ډېر خطرناک د افغانستان دپاره.